ګوره چې کله عبادت په مینه نه دی، عبادت په شوق او په جذبه نه دی، نو الله د هغې انداز بیانولو کې وګوره کم خبره کوي. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. الله وی آغا خلق د الله بدی شي، آغا خلق سره د الله مینه نشتا، قاموا الى الصلاة قاموا كسالا، چې د الله عبادت هم د الله سره د مینې په نتیجه باندې نه کوي، سستی سستی کوي، ځکه مینه کې سستی نه وي. مینې د پاره بیا خلک څه کوي تاسو ته پته ده. قاموا الى الصلاة قاموا كسالا، کله چې دی د الله عبادت ته راځي نو په بوج باندې راځي، سستی باندې راځي. قرآن فرمائی فویل للمصلین. ګوره منځ کوي منځ، خو د قرآن انداز وګوره چې کله په عبادت کې د الله سره د مینې اظهار نشته نو الله کراس پہ راخلی دی. په عبادت کې چې د مینې اظهار نشتا الله پہ کراس راخلی دی. قرآن سے فرمائی فویل للمصلین، ہلاکت دے د پار دا آغا منزگزارو، واچی منزگزارم دے او سرد منزنا ہلاک دے. تالا سوک دی دابلا سوکی منز بم کئی سرد مزنب حلاکی دا باغ سوکی. قرآن در تلند ویسن چی نور نور سوچو نکے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، منز کئی خود منزن غافل دے. غفلت دارے چې د الله په مینه محبت باندې منځ نه دی، ځکه چې کله د الله په مینه محبت باندې عبادت دی نو د الله نبی ویلی دی چې د هغې داسې حقیقت دی ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. د الله عبادت داسې په مینه کې چې گویا تا ته الله مخامخ ولاړ دی، ته ویني. او د الله عبادت کې که ته نه ویني نو دا دې سوچ دی چې ما خپل محبوب ویني، ځکه عبادت کوما ما ویني. دا د محبت او د مینې عبادت دی. نو کله چې محبت او مینه پکې ده نو الله هغه عمل څومره خوښوي او چې کله محبت او مینې سره نه دی نو قرآن څه فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. چې د منځ کم حقیقت دی چې هغه د الله سره اظهار د محبت دی، د هغې نه منځ خالی دی، نو الله وایي دا منځ ګزار مې نه دی پکار، دا منزگزار میں اللہ وی نہ دے پکار. نو سمر چیو عبادت کے او دا اللہ پا مینہ بانے کے. اللہ اکبر، اللہ کا سنگا قبل ای کور حدیث کی راضی کیا نا چیو سڑے پا اخلاص نیت بانی وضو کی او دا اللہ رب العزت دا عبادت دا پارا پا اخلاص نیت بانے را روان شی نو لم یخط خطوتن یو قدمم نوچتی دے لگیا دے مگر اللہ رب العزت دل دری خبری اگر پا یو قدم بانی برابری. یوے گناہ معاف کی گی، یو والا نیکی ورکی اللہ، یوے درجہ بلندی گی. وجہ صدا دا اللہ سرا دا محبت مسئلہ دا. گور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ رب العزت دا خبر وضاحت سرا مسلمانانو تا بیان کړی دا چې تاسو الله تعالی زئی یو لیش الله تعالی نزدیکی گئی، اللہ یو گز در نزدیکیږي کہ اللہ تاسو راځي فقدمون واغستو بانی نو آتیتوه هر ولا
الله وی زور لپمنډ ورزما الله وی زور لپمنډ ورزم نو مونږ له عبادت دا د الله په محبت کې کول پکار دي او چې کله یو عبادت کې یو عمل کې او پاغي باندې محبت غالبي یاد ساته عبادت به کاملی هغه عبادت به کاملی هغه عمل به کاملی ځکه ستا به دا سوچي چې اسنه دا عمل کم و کم او محبوب خفه نشي عمل سمو نکم محبوب خفه نشي نو دا د رمضان روجا من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه تشریف مونږ وکړه من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه درې اعلان شول ګناه دې ختم شوا خو شرط پکې دا دی چې په محبت باندې رمضان داغی روجی او داغی عباداتو کا محبت سرو کا او دا یاد ساتا محبت دمر انسان باندې بیا غالبی چې نه سردی ته ګوري نه شپې ته ګوري نه ګرمۍ ته ګوري نه ګرمۍ ته ګوري بیا هغه حصول له یو شي کوي تاسو ګورئ همدغه مسلمانانی سار مسترا پاسې دو التګرانی لیکن کله چې د کپنۍ مسلې مخ کې نه په قطار کې ولاړی ولی مقصد حاصلې کنه زمیدار وګورا په یخنۍ کې په اوبو کې به دومره ډوبي او به خور به کوي او به لګي فصل به کوي ولی دومره یخني برداشت کوي مقصد ته ګوري هر څه کوي مقصد حاصلې دارنګي رمضان دی دا الله د محبت یو پہچان دی او دا کار د مسلمان دی چې دی به د الله سره اظهار محبت